دلته مې چې وکتل نو د بل پارتنر مې راپسې په دیکا موټر سایکل راویستو. ما ورته ویل یاره دې ته پټرول واچوه زر کو. هغه ویل صحیح ده که نه پټرول ورته اچوم. نو هغه ویل پټرول اچول په دیکا باندې. بیا په یو وخت په دیکا شروع کړم، ما ورته انتظار کاوه. سلامونه دې وي ټولو لونډانو ته. نن سهار ټیم و زه لونډ سړی د کور وروتم، خو سلام مې ځکه لاس چوت نه کړو چې په لاس کې راسه ګلینډر مې راغستی و د دې د وجې چې په دې باندې ما پرون د رګړی کار کړی و. لونډانو چې په محله کې مو کتل څوک هم نه و، تر دې چې زه د اخره پورې د دې سهار شاته ډاک ته راتاو شوم او دلته نور ته کېناستم. د هغه بل پارټنر انتظار مې کوو، خو چې ومې کتل هغه په دیکا باندې موټر سایکل راته روان کړی و. هغه ته ما ویل ولې؟ هغه ویل یاره په دې کې پټرول اچول غواړي. نو ما ویل صحیح ده، په دیکا باندې بوزه او پټرول ورته واچو. هغه د هغه ځای نه په یو وخت باندې دیکا شروع کړه. لونډانو ما ورته دلته کې په روډ باندې انتظار شروع کو او هغه ته مې انتظار کو. ما ویل چې دی اوس راشي او زه ورسره وخېږم. تر دې چې هغه راورسېد او زه لونډ سړی ورسره په موټر سایکل باندې کېناستم. ولې موږ چې ګلینډر واپس کوو دلته رالو د نومان بای خواله. نومان بای لم ګلینډر ورکو، غرم د ګلینډر پیسې وکړه. هغه نن ډېر سټایلش هم ښکارېدو. د ګلینډر په وله کېدو ناپس مونږ هغه حجرې ته په کمې کې چې مونږ کار کړی، خو دلته کې مونږ چې په حجره کې نظر واچو نو مونږ ته راياد شو چې نن به مونږ مشینان بل ځای ته. نو ډایرکټ موټر سایکل ته وختو او د لوډر والا پسې لاړلو. لوډر والا ویل تاسو ځئ او زه درځم. بس مونږ واپس حجرې ته رالو. دلته کې مشینان راوویستل، بار ډاک کې مو درول. تر دې چې لونډانو لوډر والا رالی او لوډر والا نوم دی محمد. زه ورته د مینې نه لونډ وایم چې ډېر زبردست انسان. خو دلته د کور والا حجرې والا مالک زوی ویل چې ما هم پکې راولو، نو هغه مې هم پکې ویډیو کې راواغېست. تر دې چې مونږ دواړه مشینان ورلوډ کړو. محمد ته ما ویل دا ډایرکټ کور ته یوسه. بس شاته پسې مونږ په موټر سایکل باندې کېناستو او لونډانو هغه مو د ځان نه مخکې کو محمد. په دې ځای کې زه وږی شوی وم، نو کلچې مې راواخیستې. تاسو ته خو پته ده چې خواږه زه ډېر زیات خورم. نو د هغې نه پس چې کله م کلچې وخوړلې تر دې چې مونږ د خپلې کلي محلې ته راورسېدو د کور خواته. نو هغه ته ما ویل لونډ سړي دغه ځای کې لوډر ودرو چې مونږ ته مشینان کوز کړو. نو یو مشین مې د کوز کو او تر دې چې مونږ بل مشین پسې لاړلو. نو بل مشین مو الته کې کوز کو. د دوانو مشینانو کوزول نه پس مونږ ته راياد شول چې زمونږ څه ضروري کار دی. مونږ تلو مردان ته، خو دلته راسره پټرول نه و. نو پټرول هم ښه ډاکه ټینکۍ واچولې ځکه چې مونږ سره بار بیا ټیم دی. ډایرکټ مردان تلو. هلته کې مونږ سره مشینانو سامانونه راغستل. نو دلته کې چې وکتل مونږ وږي شوي ورالو چولو ته کېناستو چې ډېرې سپیشل چولې د شیرګل دا چولې ډېرې زیاتې مشهورې دي. د ناشتې کولو نه پس مونږ روان شو مخ په وړاندې ځکه چې اوس تلو مردان ته. او دلته کې جلاله ته نږدې شولو. نو چې وم کتل ډېر ښکلي تنوران او هر څیز د دې ځای ډېر زیات مشهور دي. نو هغه ته ما ویل په حوصلې سره ځه ګپې شپې م لګولې. لونډانو تر دې چې مونږ راورسېدو خاص د جلاله بازار ته چې ډېر زیات مزیدار دی او د دې همیشه دپاره خړه ښوروا ډېره زیاته مشهوره ده. لونډانو ما ډېرې پیرې ټرای کړې، تاسو هم ټرای کړئ. د جلاله پل ته راورسېدو، خو دلته کې چې کوم ماته رایه شو ولاګز ډېر غټېږي. نو د دویمې څه انتظار کوئ، زموږ چینل سبسکرایب